سلام. که چیرې تاسې غواړئ په انګلیسي ژبه کې مؤدبانه یا په احترام سره د یو چا څخه غوښتنه وکړئ، نو د would you mind plus verb ing فارمول څخه کار واخلئ چې د درس په ادامه کې به زده کړو. که چیرې غواړئ تلفظ مو طبیعي په نظر راسي، if you want to sound more natural as a native speaker, so pronounce the would word as would. نو د would لغت وچ تلفظ کړئ، ځکه هغه کسان چې مورنۍ ژبه انګلیسي ده همداسې تلفظ کوي. د would you mind پښتو معنا یې ده خفه کېږئ خو به نه، یا هم خوا خو دې نه بدیږي. موږ په دې فارمول کې د would you mind وروسته verb plus ing یا verb ing استعمالوو. نو راځئ چې مثالونه ورباندې ولیکو. Would you mind bringing me a glass of water؟ خفه کېږئ خو نه، یا خوا خو دې نه بدیږي چې یو ګیلاس اوبه راته راوړې. Would you mind waiting me a few minutes more؟ خوا خو دې نه بدیږي چې یو څو دقیقې نور راته منتظر شئ، یا هم خفه کېږئ خو نه چې یو څو دقیقې نور راته منتظر شئ. که چیرې تاسې ته په جواب کې یو څوک ووایي yes I would، په بیانیه کې would تلفظ کېږي، would نه کېږي بیا. yes I would نو دا په دې معنا ده چې تاسې ته منفي جواب درکړئ، یعنی هغه کس خفه کېږي او هغه نه غواړي چې دا کار وکړي. مثلا would you mind sitting here؟ خوا خو دې نه بدیږي چې دلته کښېنم. هغه په جواب کې درته وایي yes I would، بلې خفه کېږم یا خوا مې بدیږي، یعنی چې نوموړی کس نه غواړي چې تاسې کښېنئ. would you mind decreasing television sound؟ خفه کېږئ خو نه، یا خوا خو مو نه بدیږي چې د تلویزیون غږ کرار یا ورو کړئ. په جواب کې درته وایي yes I would، بلې خفه کېږم، یعنی چې دی نه غواړي د تلویزیون غږ کرار کړي. نو yes I would منفي جواب دی. او که چیرې مثبت جواب غوښتل چې درکړي یا جواب یې مثبت و، نو په هغه وخت کې دی ویلی سي چې no I wouldn't. مثلا تاسې موټر چلوئ او ستړي سوي یاستئ، خپل د څنګ ملګري ته وایاست would you mind driving the car؟ خوا خو دې نه بدیږي یا خفه کېږئ خو به نه چې موټر وچلوې. هغه درته وایي no I wouldn't، یا نه خفه کېږم یا خوا مې نه بدیږي، یعنی چې د جواب مثبت دی، یعنی غواړي دا کار وکړي. که چیرې no I wouldn't ویل نو غواړي چې دا کار وکړي، او که چیرې ویل yes I would یعنی بلې زه خفه کېږم، یعنی هغه نه غواړي دا کار وکړي. would you mind lifting this box with me؟ خوا خو دې نه بدیږي یا خفه کېږي خو به نه چې دا بکس را سره پورته کړې. no I wouldn't، یا نه خفه کېږم یا خوا مې نه بدیږي، یعنی چې د ده جواب مثبت دی، هغه دا کار غواړي چې وکړي. نو په یاد مو وي چې کله مو غوښتل یو کار وکړو او مثبت جواب ورکړو، no I wouldn't یا نه خفه کېږم او استعمالو. او که چیرې مو غوښتل منفي جواب ورکړو او هغه کار مو نه غوښتل چې سرته ورسوو، نو د yes I would بلې خفه کېږم جمله استعمالوو. او همدارنګه موږ د no I wouldn't پر ځای یعنی د مثبت جواب پر ځای موږ دا لغتونه هم استعمالولی سو. مثلا of course، یقینا، sure، مطمئنا، why not، ولې نه، not at all، دا استعمالولی سو. او د منفي جواب پر ځای یا I would پر ځای باندې yes I would پر ځای باندې موږ کولی سو I'm sorry او همدارنګه I'm too busy جملې استعمال کړو. مثلا I'm lost here، would you mind showing me the directions to the police office؟ زه دلته ورک شوی یم، خفه کېږئ خو به نه چې د پولیسو د دفتر لاره راته وښیې. که چیرې مو جواب منفي و، ویلی سو I'm sorry، بخښنه غواړم، نیسم کولی، یعنی I'm too busy یا هم ډېر زه مصروف یم، یعنی هم نسم کولی. یا هم کولی سو I would یا yes I would، یعنی بلې خفه کېږم یا هم نسم کولی، دا منفي جواب دی. او که چیرې مو جواب مثبت و، لار مو ورښولی، نو ویلی سو no I wouldn't یا نه خفه کېږم، بیا لار ورته ښیو. یا هم ورته ویلی سو of course، یا هم sure، یا هم ورته ویلی سو why not، یا هم not at all. There are many ways for polite requesting in English. په انګلیسي ژبه کې د مؤدبانه یا احترامانه غوښتنې لپاره ډېر جملې شته چې مثلا موږ ویلی سو could you bring me a glass of water؟ could یعنی د can دوم حالت دی، دا هم احترامانه ده.
چې د یو چا څخه غوښتنه کوو. could you bring me a glass of water؟ کولی سې یو ګیلاس اوبه راوړې. او یا هم ساده د can څخه استفاده کوو، د جملې په پای کې یو please ورکوو. can you bring me a glass of water please؟ کولی سې لطفا یو ګیلاس اوبه راوړې. او داسې نور. خو would you mind ډېر استعمالیدونکي دي، یا would you mind ډېر استعمالیدونکي دي. د would you mind د would په رقم د could کله چې جملې په سر کې راځي could موږ د could تلفظ کوو. could you bring me a glass of water؟ could you؟ ملګرو خدای دې وکړي چې څه ناڅه مو زده کړې وي. د ویډیو لایک مو هیر نسي. که چیرې کوم پوښتنه لرئ په کومنټ کې راته ولیکئ، حتما یې جواب درکوم. تر راتلونکي تر نوي درسونو په خدای پاک مو سپارم. ښه وخت ولرئ.